أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دا الله سبحانه وتعالى په إذن سره مشتاسي نن یولسم آیات وایو. هغه خوندې چې لس آیاتونه یې په یاد کړي دي، الله سبحانه وتعالی دې په زړو کې ور وساتي. الله سبحانه وتعالی دې ټولو ته اسانه کړي. ان شاء الله تعالی نن یو آیات اخلو او کوشش وکړي په دې آیات کې شدونه بیخي ډیر دي چې تاسو هر شد خلاص کړئ، هر توري په خپل مخرج کې وایست، درون توري دروند ادا کړئ او باریک توري باریک ادا کړئ. راځو سبق ته ان شاء الله تعالی. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما همزه په زیر د نون سره یو ځای کوو. په دغه ځای کې غنه ده چې موږ همزه په زیر د نون سره یو ځای کوو. دوه حرکت غنه ده. ان نون چې بیرته په زور وایو غنه نه لري. انما من بعد زور د الف مده دي، د دوه حرکت کشو. انما تنذر دغه توري موږ تاسو به ډیر لوړ وایي. ان شاء الله تعالی الله سبحانه وتعالی دې وکړي چې تاسو خپل اخوندي چې غلطي کوي اصلاح کړي. اول تا په پیش د نون سره یو ځای کوو. نون موږ تاسو دلته اخفا کوو. تون 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 دا سنوي چې د اخفا درنه یا د باریک اخفا ده. تون ذی ذال د جبه پر سر باندې ادا کوو. تون ذی رو را درنه ده په یو پیشه وایو. انما تنذرو من اتبع الذکر. دغه ټوله توري سره مشتي دي په شدو باندې. میم په زور وایو. نون په زیر د تا سره یو ځای کوو. دغه همزه الوصل نه ویل کیږي. نون په زیر د تا سره چې مو یو ځای کوي تعبیر ته په زور ادا کوو. منت 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 بیرته به تا په زور ادا. داسې په تیزی مه وایست چې لکه تا ته چې تاسو قلقله ورکړي، یا په زور بیا ادا کوي. منت منت با په زور وایو. به عین په زور د ذال سره یو ځای کوو. دلته دغه همزه الوصل دی او دغه لام شمسی دی چې دا مدغم سوی دی په ذال کې یا په ذال کې ګډ سوی دی. نو عین راسن موږ د ذال سره یو ځای کوو. ذال بیا په زیر د کاف سره یو ځای کوو، پر کاف باندې همس کوو. څنګه وایو؟ منت بعض 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 نه وایو. دا کوم غاښونه سره یو ځای کړل او ژبه دننه وه په پوسې چې د زی اواز مو ادا کوي. اوس نو په ذال باندې د ژبې سر د لوړو غاښو او لاندې غاښو د منځ راوباسي او د ذال دا د لوړ دوه غاښ دي د دغه یو څه فشار د ژبې پر سر راوړي. منت بعض ذکر ذکر. الله سبحانه وتعالی جو چې د کاف د همس اواز تاسو ته درځي. ظالم په زیر د کاف سره یو ځای پر کاف باندې به همس وکړي او را باندې زور دی، را درنه ادا کوو. منتبع ذکر ذکر. واو په زور وایو. و خو باندې زور دی په درنه ادا کوو. و خو شین باندې زیر دی په کشوي نه. په دې خاطر نه کشو چې دغه یا خپل زور لري. دا یا مده یا نه ده. څنګه وای؟ وخه شي وخه شي. اوس نو یا په زور د را سره یو ځای کوو. همزه الوصل نه وایو. لام شمسي په را کې مدغم دی. لام شمسي نه وایو. وخه شي یر وخه شي یر. را په زور د ح سره یو ځای کوو، پر ح باندې همس کوو. وخه شي یر رح رح. د ح اواز به د ستوني سره رح نه دی، د سینې څخه اواز نه راباسو، په کوچني های نه وایو. د ح ده په د ستوني کې جوړیږي اواز. وخه شي یر رح مان. من بعد تیر زور دی. نون په یو حرکت وایي. با په زیر د لام قمری سره یو ځای کوو. لام قمری باندې همیشه ورغندی وي. لام شمسي لکه دلته چې موږ ووایو په دغه ځای کې چې مو وایو لام شمسي خپل په دا پسې توري کې مدغم کیږي، ګډیږي، دلته خالی پاتیږي، نو ورغندی نه لري. دغه بعد د زیر دی. دغه همزه الوصل دی چې په با پورې مشتي دی.
دغه الف مده نه دی دا با نقل شوي ستاسو ورته پامي با په زیر وایو بي وبخښئ با په زیر د لام قمري سره یو ځای کوو بل غین په زور لري او یا دلته لین ده کشیږي نه مد لین همیشه په تیزی ادا کیږي او اوږدیږي نه واضح ادا کیږي په نرمۍ سره ادا کیږي څنګه وایو غی غی اوږدوي نه بل غی بي اوس نو په بامو په زیر دلته ویله که چیرې دلته جیم راغلی دی او ستاسو په قرآن کریم کې هم جیم او تاسو غواړئ چې دلته ودرېږئ بیا نو دغه مد لین موږ تاسې راکشوو او با ورته ساکنه کوو پر با باندې قلقله کوو مد لین عارض لسکون جوړوو دا به څلور حرکته کشیږي بیا یې داسې وایو بالغیب بالغیب او دا هغه که نه درېږي مد لین کشیږي نه بالغیب الله سبحانه وتعالی دې وکړي چې تاسې راسره پوه سوي یاست فا په زور وایو ف با په زور د شین سره یو ځای کوو شین په زیر د را سره یو ځای کوو دلته را باریک ادا کیږي څنګه وایي دغه د پې په رقم نه وایي په بشیر نه وایي ف غاښونه مو راکښته کوي د لاندې شونډې لندې حصې ته ف بشر هو ف وبخښئ ف بشر هو اول ما د شین شد نه خلاص بیا یې درته فا په زور وایو با په زور د شین سره یو ځای کوو شین په زیر د را سره یو ځای کوو را باریکه وایو ها په یوه پیش وایو ف بشر هو شین باید دوه واره وویل سي ف بشر هو ف بشر هو فبشره بمغ غین همیشه دروند که ورغندی ولري که حرکات ولري غین د درنو تورو څخه دی دغه علامت دغه کو وګورئ که ستاسو په قرآن کریم کې دغسې نوشتی دغه علامه دغه راځي دا ما تاسو په قاعده کې ولې وه کې لاندې ټکي و بعد کې پر سر ټکي و نون دي په دغه رقم په ټکو باندې موږ پیدا کوو دغه بعد لکه مثال زه به درته وګورم لکه بعد چې موږ داسې وکاږو داسې دغه د با خانه ده دا بعد دغه ټکی دی او دا هم زیر دی دغه لاندې چې دی دا میم دی نو څنګه وایي بمغ غین دروند دی فا په زیر وایي فی را زور لري درنای ادا کوو ر تا باندې دوه زیرونه دي اوس نو دلته دا تا چې دوه زیرونه لري او واو په پسې دی دلته موږ تاسې ادغام د غونې سره کوو دغه واو موږ تاسې په غونه کې راولو څنګه وایو بمغ فی ر بمغ فی ر را زور لري درنه ده بمغ فی ر اوس نو واو بیرته په زور وایو و بمغفرة و همزه په زور د جیم سره یو ځای کوو جیم د قلقلیه تور دی و اج داسې کوشش وکړئ چې په شدت ورکړئ خپله د جیم اواز په خوله کې یو رقم وغورځي اج اوس نو را باندې دوه زیرونه دي او دلته کاف په پسې دی کاف د همزه تورو څخه دی دلته موږ یو زیر لرو یو نون د تنوین لرو دغه نون د تنوین موږ تاسې اخفا کوو څنګه وایو و اجر کریم کاف مو په زور وایي را باندې زیر دی یا مده ده دلته میم ته موږ تاسې زیرونه دي مګر موږ تاسې عرضي ورغندۍ ورکړي عرضي ورغندۍ معنا د کم وخت لپاره د وقف په خاطر موږ تاسې د کم وخت لپاره میم ته ورغندۍ ورکوو میم مخرج ټینګوو مګر را راکشوو څلور حرکته مد عارض لسکون جوړوو ستاسې که پام دلته ما تاسو ته وویله دغه ځای کې مد لین عارض لسکون جوړوو مګر دلته دغه چې دی دا مد اصلي دی موږ وایو مد عارض لسکون جوړوو و اجر کریم
د میم شونډان به ټینګ ونیسئ د میم مخرج به د ساکن میم مخرج به ټینګ کړئ غونې ته بیا نه بیایاست یو آیات دی بیخي ډېر اسانه دی ډېر کوشش به وکړئ ویډیو څو واره واورئ انشاءالله تعالی الله سبحانه وتعالی دې درته اسانه کړي اوس بیا زه یو وار بیا درته وایم بسم الله الرحمن الرحيم إنما تنذر من اتبع الذكر تدوا ورواي بعز عين مدزال سره ځکه زال دوا ور پیدا کو برسه زال د کاف سره ځکه من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم دا خو موږ تاسې داسې عادت نیولی دی چې ډېره موږ تاسې په تیزي سره وایو نو انشاءالله تعالی موږ تاسې به کوشش وکړو اخوندو چې ډېر سوره یاسین ویلی هغه ډېر په تیزي وایي موږ تاسې د تجوید مراعات باید وکړو بیا یې درته وایم إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم کوشش ډیر پر وکړئ چې دغه یوه لیکه په یوه سا باندې ووایاست پر دغه ځای باندې ودرېږي تر دغه ځای پورې بیا دغه بله لیکه در دغه ځای پورې په بله سا ووایاست نو بیا ډېر پکښې تیزېږي یو وار یې تاسې په یاد کړئ چې په یاد مو کړه بیا داسې بسم الله الرحمن الرحیم إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب نصب ختميجي فردي زي ودردم فبشره بمغفرة وأجر كريم إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم الحمد لله مش بدأ الله سبحانه وتعالى جتاست أسانك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين الله سبحانه وتعالى جتاست أجر دركي جو جروب مو أرام ساتلدي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته